چې مالو صحیح ځای باندې صحیح طریقه باندې ولګویا. الله. او دا هغه آیت دی چې ابن عباس رضی الله عنه ویلی و چې د دې امت دپاره د دنیا او د دنیا د مافیهانه د آیت مبارکه غوره دی. نورم آیاتونه ویلي خو یو د هغې آیاتونو نه دا آیت مبارکه دی چې دا یو آیت د دنیا او د دنیا د مافیهانه غوره دی. د دې آیت د مخکې سره مناسبت سره مناسبت یې دا دی د منافقانو مالونه ضایع شو ځکه دوی مالو په غلطه طریقه باندې لګیا. نو راشئ په صحیح طریقه مالونه ولګوئ. الله به ستاسو معمولي عمل که د ذرې په اندازه باندې وي الله به ستاسو عمل نه به ضایع کوي. مالونه ولګوئ. ان الله لا يظلم مثقال ذره یقینا الله ظلم نه کوي په اندازه د یوې ذرې. مثقال دا اصل کې ویل کېږي یو دینار ته چې 20 دیناره دا 20 مثقال وي او دا د سرو زرو د نصاب دی. او یو مثقالو دا صلیخو قراتونه دی. قراته سورت یونس گوریا سورت یونس یو شپیتم آیت مبارکه کی ویا. سورت یونس یو شپیتم آیت مبارکه کی ویا. پای کې ردی خبرې ذکر کړي. وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الارض او نه پټیږي ستا د رب نه په اندازه د یو ذرې په ځمکه کې ولا په سماء او نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلك نه وړکې د هغې نه ولا اکبر نه ولي الا فی کتاب مبین. نو لا یظلم مثقال ذرة یعنی الله په انسانانو باندې هیڅ قسمه ظلم نه کوي. نو الله داسې نه کوي چې څوک د لږ عذاب مستحق وي هغه ته زیات عذاب ورکړي یا د ډېر ثواب مستحق وي نو کم ورله ورکړي. داسې الله نه کوي ځکه الله کامل قدرت والا دی او ظلم ته ضرورت هغه نشته دی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً کچری وي دا ذره نیکي دا ضمیر و ذرې تراجې دی یضاعفها زیاتوي هغې لره یعنی الله بیا زیاتوي په ډېرو چندونو سره. وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ورکوي د خپل طرف نه ثواب وګلیا اجرا عظیما. الله د خپل فضل او مهربانۍ ناولی اجرونه ورکوي. کله داسې شي چې د یو ذرې نه مو لغر جوړ کړي دا یعنی نیکی دی د ذرې په مقدار باندې وکړه الله دله د هغې نه غرم جوړوي. قتاده رحمه الله ویو که زما یوه ذره نیکي زیاته شي نو ما ته دا د ټولې دنیا نه محبوبه ده. ابو هريره رضی الله عنه ویا الله اذا قال الله اجرا عظيما فما يقدر قدره
کله چې الله وی چولای اجر دی نو ردی اندازه به بیا سوکو کې چې الله وی چولای اجر دی نو بیا به ردی اندازه به بیا هغه به سوکو کې الله یعنی عظیم ذات یو اجر تولای وی نو دا به بیا سمرولای وی الله حدیث کې راځي امام بخاری امامی مسلم رحمه الله حدیث ذکر کړه وګد حدیث دی چای ته حدیث د شفاعت وی چې الله به وی لال شاه د چا پزله کې چې د اورید دانی برابر ایمان وی هغه د اور نه راو باسا او بل حدیث کې دا سړي چې د چا پزله کې د ایمان او ادنا ذره همي نو هغه د جهنم نه راو باسا ډېر خلک به الله جهنم نه راو باس او ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی که غواړي نو د قران کریم او د آیت مبارکه ولولا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما قران څومره خوږ کتاب دی افسوس داره چې دا خلک قران ته کېناسته ځان په قران پویا کوله او امام احمد رحمه الله حدیث ذکر کړی دی دا انس رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایلا ان الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنا يصاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنا الله با په مؤمن باندې داغو پنیکو کې ایسو ظلم نه کوي هغه تبا داغي په وجه په دنیا کې رزق ورکي په آخرت کې به الله بدل ورکي او هر چې کافر دی نو هغه ته د نیکۍ په وجه دنیا کې خوراک ورکي زیات خوراکونه زیاتې پیسې خو کله چې د قیامت ورځ شي نیونی کې به پاتې نه یا زمونږ ډېر خلک هغه په دې کې دي کافرانو ته مال ته پسخېږي په دې باندې یاره چې هغوی سره دا مال دی او دا دی او دا دی قسم په الله باندې چې په ګېډه باندې سړی موړي او بدن باندې روغ وي که نه نو که جامې او پیزار دا زاړه وي که نه نو هېڅ خبره نه ده هېڅ دا څه خبره نه ده او که ډیره ده نو ډیره پاتې کیږي او که لږه ده نو لږه به پاتې کیږي خو د هغه جهان دپاره خواري کول پکار دي چې هغه جهان هغه خراب نشي فکیف اذا جئنا من کل امة پس څرنګه حال بوي د دوی کله چې مونږ راولو د هر امت نه ګواه وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا مونږ راولو تال را په دې خلکو باندې ګواه په دې کې د منافقانو د کافرانو د پاره سخو تخویف دی امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړي عبدالله ابن مسعود یا ما ته نبی علیہ السلام ویلو ما ته قرآن وایا ما ورته ویل اے د الله پیغمبره زه څنګه تا ته قرآن ویم حالان کې من خو قرآن ستانه زده کلی تاسو راته ویلې قرآن په تا باندې نازل شوی نبی علیہ السلام فرمایل زه دا خو ما چې قرآن د بل نه واورم د بل نه واورم دا زه خوښوم عبدالله ابن مسعود وی ما سورة النساء هغه شروع کړه زه د آیت مبارکه ته راورسېدم
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ما وکتل د نبی علیہ السلام د سترګو مبارکونه اوښکې روانې وې. الله فالتفت الیه فاذا عیناه تذرفان. الله ما ته نبی علیہ السلام ویل اوس بس کا. او نبی علیہ السلام ویل زه به ویما هغه خبره به کومه کومه خبره چې زما ورورو عیسی علیه السلام کړې وه. الله زه چې په دې کې ومه نو فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم وانت على كل شيء شهیدا. نو